چې ځینې کسان علم نه لري او د خپل ځان نه په بل چا باندې د کفر فتوا ورکوي، دا وایي چې فلانی کافر دی، فلانی کافر دی، فلانی کافر دی. د دوی دا فتوا د اسلام له نظره څنګه ده؟ فقها لیکي بې علمه او جاهله خو پرېږده، د یو عالم او د یو مفتي لپاره دا په کار نه دی چې بغیر د تحقیق نه هغه په چا باندې د کفر فتوا ورکړي. فقهاو دا لیکلي هغه چا باندې چې فتوا ورکول کیږي که د هغه په قول او په فعل کې کم صحیح تعویل ممکن وي باید په هغه باندې محمول شي او په هغه باندې د کفر فتوا ورنه کړی شي. دا وایي هندیه په 2م جلد کې په 283 صفحه کې لیکي إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه. وای کله چې په یو مسئله کې ډیر وجوه وي چې هغه وجوه موجب د کفر وي او یوه وجه وي چې دا کفر منع کوي، نو په مفتي باندې دا لازم دی چې همدغې وجې ته میلان وکړي، په چا باندې فتوا د کفر ورنه کړي. همدارنګه علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په 4م جلد کې په 223 صفحه کې لیکي قال في البحر وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها. وای دا ما په ځان باندې لازم ګرځولی چې په همدغو مسئلو کې به زه فتوا نه ورکوم. علامه ابن عابدین شامی رحمه الله په رد المحتار کې لیکي وینبغي للعالم اذا رفع الیه هذا ان لا یبادر بتکفیر اهل الاسلام. عالم د پاره دا مناسب ده کله چې دا مسئله ده ته وړاندې کیږي نو هغه به تیزی او عجله په تکفیر د اهل اسلام نه کوي، او حال دا چې دا فیصله کوي په صحت د اسلام د مکره سره. او په فتاوای صغرا کې لیکي الکفر شیء عظیم لا اجعل المؤمن کافرا متى وجدت روایة انه لا یکفر. کفر ډیر عظیم شی دی، زه یو مؤمن کافر نشم ګرځولی تر هغه وخته پورې چې زه یو روایتم پیدا کړم چې دا کافر نه دی. نو بغیر د تحقیقه په چا باندې فتوا د کفر د یو عالم او د یو مفتي لپاره مناسب او صحیح نه ده. دا خو لا پرېږده چې یو جاهل او یو بې علمه سړی پورته کیږي په چا باندې د کفر او د بل شي فتوا. دبتين تباهي شوى ويقين الهدى الصلاة والسلام عليك نبي